Question number 3. Solve each of the following equations by quadratic formula. د دې نه مخکې مونږه دوه میتھډز وویل. یو څو فیکټرایزیشن، دویم کمپلیټینګ سکویر زبردست، او دریم quadratic formula. دریم مونږ سره دی کوادریټک فارمولا، کوم چې به اوس مونږ نن سټډي کوو. کوادریټک فارمولا دا چېرته نه راغله؟ نو د دې ډېر ایزي ډیرایویشن دی. ډیرایویشن دپاره لکه ته کې سپوز که چې مونږ سره سټینډرډ فارم هغه سره د کوادریټک ایکویشن ax square ax square plus bx plus bx plus c is equal to plus c 0. is equal to 0. دا مونږ سره کوادریټک ایکویشن جنرال یا سټینډرډ فارم دی. اوس که چېرې زه داسې وکړم، مونږ یو میتھډ ویلې ده فیکټرایزیشن، دویمه ویلې ده completing the square. کمپلیټینګ د سکویر. د فیکټرایزیشن میتھډ هر ځای کې اپلیکیبل نه وي، مطلب دا چې ډېر زیات مشکل باندې هغه ته فیکټرایز کولی شي. البته کمپلیټینګ سکویر چې دی نو دا مونږ سره په ډېرو ځایونو کې اپلیکیبل وي. په دې وجه باندې کمپلیټینګ سکویر باندې که زه دا سولف کوم نو اول خو به د ایکس سکویر کویفیشنټ مونږ له 1 پکاري که نه. Yes, sir. فرست سټپ پکې دا و. نو په ا باندې به ډیویژن وکړم، نو په ا باندې به دا ټول ټرم څه شي؟ divide by c. ډیوایډ به شي. نو په نیکسټ سټپ کې به ما سره څه راشي؟ x square صرف ایکس سکویر به پاتې شي، plus زبردست. bx divided by a ایکس سکویر پاتې شو پلس بی بای ا انټو ایکس. صحیح شو؟ او is Variable equal به to خپل ځای minus پرېږدي. c divided by a. پلس سی بای ا، نو چې مونږه یو سټپ ورپسې زیرو خیر لیکم بیا به کنفیوز شي بعضې کسان، نو سی بای ا به شي از ایکول ټو 0 به شي. اوس نیکسټ سټپ کې به کانسټنټ ټرم مونږ څه کوو؟ right side ته به shift. آفرین، بی بای ا انټو ایکس به شي از ایکول ټو ماینس c divided by a. سی بای ا. اوس دې نه بعد نیکسټ سټپ کې چې دی مونږ له څه کول پکار دي؟ د ایکس کویفیشنټ به څه کوو؟ هاف به کوو. by half هاف مطلب هم دا دی خو چې ډیوایډ بای 2 که نه، او څه به کوو؟ اخلو سکویر، square دواړو سایډو ته به 8 کو. نو ایکس کویفیشنټ په دې کیس کې مونږ سره سره 1 شاباس وی 1 b divided by a. بی ډیوایډډ بای ا دی. نو بی ډیوایډډ بای ا چې زه راواخلم په څه باندې ډیوایډ کړم؟ په 2 باندې که نه. yes sir. out اول نو بی بای 2 از داسې لیکلی شم بی بای ا د دې 2 لاندې خو 1 شته که نه، په 2 چې په 1 ډیوایډ کې څه ته راځي؟ 2 to 1 minus 2 ته راځي که نه کوشنټ. نو بیا مطلب دا رسي لکه اوس دا ملټیپلیکیشن ته واړم دا به شي 1 بای 2. زه لیکلی شم بی بای 2a. صحیح شو؟ بعضې کسان بیا کنفیوز وي एकदम چې تاسو جی دا ولیکو بی بای a ډیوایډډ بای 2، دې نه تاسو دا بی بای 2a څنګه ولیکو؟ دا داسې راځي. ښه دا مونږ چې کوم میتھډ وکړه پوه شوې. نو اوس هاف مو وکړو څه به پرې ولیکو؟ square ماشاءالله سره سکویر به پرې واخلو، دواړو سایډو ته به 8 کو د ایکویشن بی بای 2a هول سکویر. نو دې ځای کې به څه شي؟ ایکس سکویر plus b by a into x plus b by 2a whole square is equal to minus c by a plus b by 2a whole square. whole square. آفرین. اوس د دې نه بعد نیکسټ سټپ چې دی نو هغه مونږ سره دا به وي چې مونږ به کمپلیټینګ سکویر میتھډ کې به دې ځای کې مونږ فارموله جوړه کړه ځان ته که نه، یا به a plus b whole square یا به a minus b هول سکویر. اوس که دې کې مونږ وګورو نو a سکویر په ځای مونږ سره څه شی دی؟ x square ایکس سکویر دی پلس بی بای ا انټو ایکس. دا له فلحال نه چیړو د بی په ځای څه شی دی؟ b divided by 2a whole ها square. زه د دې نه لیکم ایکس پلس بی ډیوایډډ بای 2a هول سکویر. دا ما ډایرکټ ولیکم. ګوره اوس په ته وایي چې څنګه. نو ځان ته اول دا لیفټ هینډ سایډ ته لیکم په ریډ کلر کې. نو دا به شي ما سره ایکس plus b by 2a whole square. ګوره د a په ځای ما څه واغوستو؟ x. دې ځای کې پلس و b by د x کویفیشنټ سره، نو ما هغه ځای کې پلس ولګو، او د b په ځای باندې ما سره b by 2a راغله نو ما واغوستو. اوس ګوره ښه مونږ سره منځ کې څه پکار دی؟ 2ab که نه؟ yes sir. x سکویر پلس 2 لیکم. a مونږ سره څه شی دی؟ x square x سکویر. b څه شی دی؟ b by 2a 2a پلس b by 2 a whole square. a whole square. دا مونږ سره د b کویفیشنټ دی او دا د a کویفیشنټ دی. نو د دې نه مونږ سره
2ab جوړیږي که نه جوړیږي؟ جوړیږي جی. جوړیږي. نو اوس د دې نه موږ سره څه راځي؟ a plus b whole square هول سکویر والا فارموله د دې نه لیفټ هینډ سایډ نه جوړیږي. رائټ هینډ سایډ ته به څه شي؟ minus c divided by ماینس c by a به په خپل ځای راشي پلس b سکویر ډیوایډډ by b two divided ځه. by 2a whole square. نو 4a سکویر به شي. Yes sir. او جی. در دې خو ته پوه شوې. اوس نیکسټ سټپ کې چې دی نو لیفټ هینډ سایډ ته موږ سره څه راغلي وو؟ ما ځان ته پاس لیکلی دی مخکې a نه. plus b whole square. نو x پلس b by 2a هول سکویر به شي که نه؟ ها از ایکول ټو minus c by a ماینس سی بای ا. اوس ته لږ غونته کې سوچ وکړه چې مونږه فریکشن ایډیشن کوو نو هغې کې مونږ له څه پکاري؟ ډینومینیټرز. same. اوس ګوره ا خو دې خوا شته دی، ا دې خوا شته دی. اوس د څه کمې دی دې خوا؟ د یو ا او د بل 4 که نه؟ نو زه به دې ځای کې ا یو ملټیپلای او ډیوایډ کم، یو 4 به ملټیپلای او ډیوایډ کم، واپس دا کینسل کېږي که نه؟ او جی. ماینس ساین په خپل ځای ولګېده ښه. نو اوس ګوره د لاندې دا کینسل کېږي واپس دا 4a خو زه یې نه کینسل کوم. د دې وجه دا ده چې زما خو په کار څه دی؟ 4a سکویر په کار دی که نه؟ چې ما سره ډینومینیټر سیم شي. او جی. نو ګوره 4a سکویر به شي دې ځای کې او دې خوا هم 4a سکویر دی. نو اوس په څه شي؟ فریکشن ایډیشن مطابق مونږ ویلي دي چې مونږ سره کله ډینومینیټر سیم شي نو هغې نه مونږ یو کامن واخلو نو 4a سکویر به دلته نه کامن شي او چې کوم نومینیټرز وي نو هغه مونږه ایډ کړو نو ماینس 4ac پلس b square. b سکویر شو. تر دې پورې خو ته ښه صحیح انداز کې امید دی چې پوه شوې. اوس د دې نه بعد چې کوم سټیپونه دي مونږ سره نو ځان ته لږ غونته کې ځای امټي کوو، د هغې نه بعد چې دی نو په مخ کې پروسس کوو. اوس ګوره دې نه بعد څه کول دي مونږ له؟ سکویر روټ اخیستل دي که نه؟ چې دا سکویر کینسل کول مونږ له څه فایند کول دي؟ د ایکس ویلیو. نو ایکس پلس b by 2a به شي سکویر سکویر روټ په کینسل شي از ایکول ټو انډر روټ 4 minus 4ac plus b سکویر ډیوایډډ by 4a square. اوس دا انډر روټ په دې 4ac plus b سکویر باندې جدا دی. که زه داسې وکړم چې دا b سکویر مخکې ولیکم ماینس 4ac وروسته ولیکم څه مسله به کوي؟ نه جی. ایډیشن کموټیټو دی او په 4a سکویر باندې ځان لدی. x پلس b by 2a خو پاتې شو ولې چې سکویر او سکویر روټ کینسل شو. او جی. اوس په پاسنین کې خو څه کامن نشته دی خو دې ځای کې که مونږ وګورو نو a سکویر به شي د 4 په ځای زه لیکلی شم 2 سکویر او 2 سکویر نه سکویر روټ کینسل شو. نو مونږ سره څه پاتې شو؟ یو د 2 پاتې شو 4a پاتې نه شو 2a پاتې شو. نو دې نه بعد چې کوم سټپ دی هغه زه دې خوا په ریډ کلر کې لیکم نو هغه به شي مونږ سره x پلس b by 2a is equal to under root b square minus 4ac divided by 2a. اوس آسان شو b a ولا دې خوا راواړو x is equal to minus b by 2a دې کې under root سره پلس ماینس دواړه شته دی پلس ماینس under root b square minus 4ac divided by 2a ډینومینیټر سیم دی نو یو به نه کامن شي. نو د دې نه بعد چې موږ سره کوم لیټسټ فارموله راغله نو هغه دی ماینس b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. شاباس. دا اوس موږ سره کوادریټک فارموله هغه راغله.